السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده دې جنۍ دا ویډیو چې دنو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده، خو په دې باره کې چې دنو موږ ته یو واقعیت چې دنو راپایا چوله هغه واقعیت چې دنو هغه زه وایم ویډیو را سره مکمل وګورئ. د چا په ذات باندې موږ باس نه کوو، که څوک هر څنګه چې دنو ویډیو جوړوي، خو موږ عام تربیتي چې دنو ویډیو جوړو. یو داسې وکنه چې یو پلار هغه خپلې لور ته ویل کنه چې ته بهر ته وځه، زه خپلې کپړې بدلوم. چې هغه جنۍ چې دنو بهر ته ووتله، پلار خپلې کپړې بدلوي. هغه جنۍ چې کله 15 شپږ کالو ته ورسېده، هغه کپړې بدلوي. هغه جنۍ د خپل پلار ته وایي کنه چې بهر ته وځه، زه خپلې کپړې بدلوم. دا خو د تربیت پورې خبره ده. د سیټه به تاسو ته ویډیو د جنۍ دا ښکاري کنه، تاسو سوچ هم نشئ کولی. د په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده او بالکل دغه کسان ورسره ناست دي او کس به پکې خامخا موجود دي. او د هغه نه پس چې د دې چې کومه ویډیو جوړه کړله بالکل غلطه ده. عام طور باندې زه تاسو ته وایم کنه خپل ماشومان چې دي نو هغه سوشل میډیا ته مه راوباسئ چې ته په سوشل میډیا باندې چې دنو دغه ویډیو کې او هغه ویډیو وایرل کړي او دې چې کوم حرکتونه کړي. بالکل زه خو عام طور باندې وایم کنه، تاسو ته مخکې موږ واقعه بیان کړله کنه چې یو پلار چې دنو هغه خپلې لور ته وایي چې بهر ته وځه، زه خپلې کپړې بدلوم. دغه نه پس هغه لور چې غټېږي هغه خپل پلار ته وایي کنه چې ته بهر ته وځه د شپږ کالو ماشومه چې زه خپلې کپړې بدلوم. نو هغه ولې د تربیت پورې خبره ده. ماشوم چې کم طرف ته راکاږي کنه هغه طرف ته هغه ماشوم ځي. دا خو ستا په لاس کې هر څه دی چې ماشوم ته پرېږدی کنه هغه بیا پرې روان وي، هغه بیا چې دنو بالکل د چا نه مني. نو کوشش کوئ زما یوه خبره ځان سره یاد وساتئ، خپل ماشومان په کنټرول کې ساتئ. ولې چې هغه ماشومان سوشل میډیا ته ولې راوباسئ؟ سوشل میډیا کې قسمه قسم هر څه وي، قسمه قسم هر څه ویډیوګانې پکې وي. هغه ستاسو ماشومان وګوري، تاسو به څه کوئ یار؟ تاسو په خپله سوچ وکړئ. نن سبا سوشل میډیا او د اے آی دور راغلی دی، ګوره تاسو سوچ هم نشئ کولی. ستا به ویډیو نه وي او په اے آی به له خلک ویډیو جوړه کړي او ته به په شرمونو باندې وشرمئ. ګوره نن سبا قصې داسې روانې دي. پښتنو وروڼو زه خو عام طور باندې خبره کوم، نه د چا په ذات باندې خبره کوم، نه چې دنه موږ ته اجازه شته دی چې چا په ذات باندې خبره وکړو. نو کوشش کوئ کنه چې داسې قسمه ویډیوګان نه ځان وساتئ او داسې قسمه ماشومان چې دنه خپل سوشل میډیا ته مه راوباسئ. هغه ته چې دنه راولئ کنه چې هغه دین زده کړي، هغه چې دنو ښه لاره زده کړي، چې هغه الفاظ بیا استعمالوي کنه، الفاظ استعمالوي چې هغه ټیک استعمالوي. نن سبا که تاسو وګورئ کنه زمونږ ټول ماشومانانو سره چې دنو موبایل ورسره دي او موبایل کې چې څنګه هر څه وي هغه شان حرکتونه هغه کوي، په لاره باندې روان وي هغه شیزونه وایي کنه چې ته سوچ هم نشئ کولی، تا به په خپله نه یې اورېدل. نو زمونږ خو عام تربیتي ویډیو د ماشومانان چې څومره هم خراب کړلو، دا سوشل میډیا خراب کړلو. ولې چې په سوشل میډیا باندې چې دنو داسې ګندګي ګوري چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. نن ته راشه یو ماشوم به وي او هغه به داسې قصې کوي، داسې حرکتونه به کوي. ولې وایي دا مې په ټیک ټاک کې لیدلو. نو کوشش کوئ کنه عام طور باندې موږ ویډیو جوړو، نه د چا په ذات باندې باس کوو. خو د جنۍ دا ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه یار، او بالکل داسې نه ده پکار خپل ماشومانان تاسو سوشل میډیا ته راوباسئ هغه شان حرکتونه کوي. دا بالکل غلط کار دی زموږ د طرفې. موږ خو درته داسې وایو یو نصیحتي خبره ده، نور ستاسو خپل کار دی. که ماشومانان یې راوباسئ او که نه راوباسئ هغه ستاسو خپل کار دی. خو عام طور باندې غلطه خبره ده، د پښتون معاشره کې بالکل څوک نشي برداشت کولی.